زمانگ دے پختنو علاقے تا ہم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرگا را لے گلے وا اتر صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام را لے گلی دی پختنو تا اداغ اتو کسانو دا جرگے مشر خالد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه وقت کے پختانہ پا افغانستان کیو کوہ سلیمان دیوزینم دے ادق دے کے دا پختانو پختانہ اصل کے دا یعقوب علیہ السلام 12 زامنوں کے دا 2 زامنوں اولاد دے فرعون ظلمون شروع کرل پا مصر کے نو دا فرعون دا ظلم نا چه تنگ شو نو دا یعقوب علیہ السلام دا 2 زامنو بچی اغی دا مصر نا ہجرت اکا افغانستان ترادل دلتا کی دیر شو بیا دیر زمانہ پس بخت نصر یو ظالم بادشاہ او پا مصر کے پا مسلمانانو بانے ظلمون شروع کرل بنی اسرائیلو بانے بیت المقدس مخبل قبضہ کے غشتو او دا بنی اسرائیلو بوڑاگان چندہ بے قید کرل غلامان ایتے جوڑل معشومان بے قید کرل اغیم غلامان کرل ظلمی بے وجل او آخر کے دا زنانو بے عزتی شروع کرل نو دا مصر بنی اسرائیل دا دے ظلم نا تنگ شو او اغوی خپل یو مشوره وکړه چې دې ظالم نه خو خلاصي ګناه او یوازې مقابله کولی نشو نو زمونږ سرونه افغانستان ته تللی دي هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به د سره مقابله کوو نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو وروڼو تربورانو ته ویل وی پا دے جاڑو نا چه زمانگ بوداگان قیدیان شو غلامان شو پا دے جاڑو نا چه زمانگ بچی غلامان شو جاڑو پا دے چه زمانگ دا زنانو بیزتی کول غواری نو دے افغانستان والا چه دا ٹکی وولی چه خمانگ لا جندیو او زمانگ پا زنانو دون ظلم کیگی چه بخت نصر دا زنانو بیزتی کئی تو آہو فغانی شروع کرل یو فریادیو کچ خلا منگ یو دا دغه آهو فغان نرستو دا دوی نم شو افغان مخی افغان نم نو دا بخت نصر دا ظلم نا چه تنگ شو نو پختنو لنم کی خود شو افغان او بیا دا پختانه ور سره یوځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به یاد ساتي او بیت المقدس هم پختنو آزاد کړ دغه وخت نه افغان نوم شروع شو بیا چې پیغمبر علیہ السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره نو پښتنو د پیغمبر علیہ السلام د جرګې ډیر قدر وکړ خبرې واورېدې خو یو ټکی ورته وکړه چې کم مشر رالیږلی نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو د هغې نه پس به فیصله وکړو صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات هم وکړو ښکلې ښکلې خبرې وکړلې نو پیغمبر علیہ السلام خو کولې ښکلې خبرې خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیہ السلام د دوی په حق کې مې یو ښکلې خبره کړې ده اولئک فتحان الاسلام دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامی کشته پشتی ده دا کشته پسین کی چه گوری نو مخ کی او کوٹا گیا دا یو رستا کوٹا گیا دا او گیر چا پیر سلور دیوالو ندی او لاندی اوبو طرف تا چه کم تخترا دا غی لاندی نے تختی تا عربی کے فتحان وی لکه چې پیغمبر علیہ السلام اسلام د یو کشته سره مشابه ک او دا پښتانه دا دغه اسلامی کشته پشتی ده ان پښتانه ډېر خلی د اسلام ملاتړ دی تعاون او امداد کوي پښتانه ځکه وته دا ټکی وي فتحان الاسلام لفظ چې دا مدینه منورې نه افغانستان پورې را رسېدنه په لاره ګرځېده ترمیم پکې کېده پښتنو ته چې راورسېنه دوی وی اولئک پښتان الاسلام د فتحان په ځای پښتان الاسلام بیا دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نه پښتان او بیا پښتان کې پښتانه، آخر کې قلقله ته پښتانه، رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نه هغه دی کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نه هغوی ویل اولئکا پټهان، پټهان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئکا پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پېښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو را دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز را رسول دی. دین علاوه نورم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پېښور په لار او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلا جوړه ده دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو او د ځان له یو قلا جوړه کړې ده، او د قلا نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیره شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سرولې پس اټک شو. اوسنۍ قلا دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلا ده، خو دې نه مخکې دا قلا جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. هسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وواله زموږ دې شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه وو؟ نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسول دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لیږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسول دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي او د قرآن درسونه دې ځای کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې دپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیدې او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وې، هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره د دی. هغه به د شپې ګشت کو، تر ټول هندوستان بادشاه او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف وله لرې کړم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دی ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې زلمو د سلام جواب وکړو، دن یې تپوس وکړو څوک یې؟ دی ورته وایي ستاسو ملګری ما. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه، کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه، بیا یو زلمي اواز وکړي هله کوي کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع کړې،
نو بل کس وی چې من خو غلی غلا له راجمع شوي خو دې مجلس کې څه زاړه ملګري غلي دي زاړه ملګري خو څوک پکې نه وي ناشنا ملګري راغلي دي نو هر یو کس کې که څه کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تپوس کوي تا کې کم کمال یو غل وی ما کې دا کمال دی چې د لاس کې مې دونه طاقت الله اچولی چې یو مضبوطه قلاوي زه په یو لاس کنډر وکړم نو په خپله هم ننوځم او ملګري هم دننه کړم بل وی ما کې دا کمال چې زه سپېمې داسې راکاږم نو پوه شم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وی زه خو د دې ځناورو په خبرو باندې ښه پوهېږم یو کس وی ما کې دا کمال دی چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څه ووینم نو بیا خطا کېږي نه نو محمود غزنوي ته هلکه وي تا کې څه کمال شته هغه ته یو ما کې م یو کمال شته یو سړی چې 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخوړم نو بس د 500 نه بچ کېږي هلکه وي ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه موږ خو غله یو کېدی شي چې ته ګرفتار شو او ته ګیره وخوځې نو موږ به د سزا نه بچ شو ستا دا کمال ښه دی بیا وایي داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې لپاره د یو مشر ضرورت وي ځان له باچا مقرره کړي که نه نو زموږ د دې ملګرو باچا به څوک یو ورته خو همدا خلک که نه چې دا ګیره وخوځې د 500 نه خلک همدې باچا کې نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا وایي چې داسې با کمال با هنره ملګري خو چېرته راجمع شوي نه دي لکه دا نن خو داسې غلا پکار ده چې ورپسې بیا د بلې غلا ضرورت پېښ نه شي نه یو غل وتی خو د محمود غزنوي په کور به ورشو ډېر غوړ کور دی ښکلی ورشو هر څه به ترې راوړو وایي راځئ چې پرې ورځو روان شو د محمود غزنوي کور ته چې نږدې شو نو سپو غپل ډېرې چغې والې د محمود غزنوي د کور مخې ته یو سپی په 13 پروت دی سر یې لګولی دی غږ نه کوي بل سپي ورته غوږ کې داسې غپ وکړو نو هغه هم سر پورته کړ یو غپ یې وکړو بیا سر کېښوده یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چغې وایي دوی څه وایي هغه ورته دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده وایي دا چغې وایي وی دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرامه ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا په کور ډاکر ته داسې غلي وده پروت یا د غوږ نه کې وی هغه سر پورته که غپ یې وکړ نو ورته هغه وایي چې باچا پخپله ورسره دی موږ ورسره څوک وو نو دوی یو بل ته وکتل چې او باچا را سره دی بیا د باچا کور ته ورننوتل او خزانې معلومې کړلې او پنډونه ځان له جوړ کړه چې څونه پنډ څوک راوړي شي یو پنډ یې محمود غزنوي له جوړ کړه ورپسره کوي دا پکې ستایي څه شوله د کور غله راووتل محمود غزنوي هر یو کس ته ګوري چې دی کم کور ته ځي او دی کم کور ته ځي د هر یو غل کور یې معلوم کړ کور ته لاړه دی او بیا آرام یې وکړ او سهار یې پولیس والا راوستی دی فلاني کور پسې ورشئ او غلا یې بېګا کړی سره نه مال یې راولی دربار کې حاضر کې بس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کړه لاسونه یې تړلي بادشاه په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غله دي د باچا د کور یې غلا کړې ده فلانی چوک ته بوځي او هلته یې ځوړن کې او دومره ورځې به ځوړن دي خلک به ځي او راځي ورته به ګوري عبرت به ترې والي چې د باچا د کور غلا کوي دا بیا سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو یو غل دی کله رنګ ښه شي او کله خراب شو دا نور خو ټول خراب شو آخر کې حکم وشو روانې کې چې روان شو نو د یو غل مخ راواړو بادشاهان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې تپوس کوي چې په زړه د څه ارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو آخر کې م راته نه وایې چې څه ارمان شته نو ورته یې ښځه وایه پړه د څه ارمان کې نه ووایه وایي زړه کې مې دا ارمان نه چې بېګا موږ غلا له راتونه اوله میټینګ کړو په هغې میټینګ کې چې کم غل کې کم کمال و هغه هم بیان که په مقعر چې خپل کمال خولم دی خو بېګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما لا خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازت یې زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال نه ده کې وی بېګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې م یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صاحبه بېګا میټینګ کې خو تم موږ سره وې
ویسے با تا مخیر کے سویلیو تا ویچی یو سڑی 500 تا ورسیگی او زه گیرو خوزو ما ادا 500 نه بچ کیگی مهربانیو که گیرو خوزو چی دا 500 نه بچ شو ناغو خند ویسے ما طول بخلیه لاسونو دا پرانزه طول پرانستن دا 500 نه بچ شو دے قصے تا بیا دا سر اگورا چی دے کسی عبرت شتا نصیحت پکشتا او عبرتنا نصیحتنا پکشتا دا محمود غزنوی پا مخ کے دا غطول خزانے لوٹلے کے دے خے و تا قتل خو غگے نکو خو چه سوال عدالت کے کینا سو پا غصو پا جلال کے راغے وی دا طول پانچی کے سوکتے چا خلاصولی شو نا دقا شانتی نن منگ دا خدای نغلا کو دا منگ چه دا شریعت خلاف کارونا کو نو دا منگ دا خدای نغلا کو خدای را تا خگوری نن غگ نکی خو سبا دا قیامت پر چوی دا طول جہنم تواچے نو سوک بمتے بچ کی اے سوکم تی نشی بچ کو دے یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چه دا دنیا دا سمرا هنرون و کمالات تی پا دے باندے غاوی رکے گا ما دا دنیا هنرون و کمالات بندہ تختیدار ترسی نو دا دنیا پا چالاکے و پا ہنر دوکل شغاویر نشے او یو دا چه طول ہنرون خو کامیاب ندی خدا یو ہنر چه پیجنگلو دا دے یو غل باچا او پیجند زانیم بچ کو خپل مرگریم دا 500 نه بچ کر نو دا معرفت او پیجنگلو دا پکیو خو ہنر دے نو پا دے دینی مدرسو کے معرفت الہی اللہ ورکی دینی مدرسے کدا بنینو دی و کدا بناتو دی پدے کے عالمات تے و کا علماء دی دویل اللہ معرفت ورکڑے دے نو ہر عالم دے قوم تا سملار خی منز کوا حج روجہ زکاة کوا دا نیکے کارون کوا دا بدے نزان بچ کا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سم لار دا تخی چی پا دے روان شا اور روان لار دا تخی چی دا دے نزان بچ کا نو دے عالمانو تا اللہ معرفت ورکڑے دے دا دے معرفت دا وجہ دا طول قوم دا اللہ دا سزا نہ بچ گئی دا اللہ دا مخالفت نہ بچ گئی نو دے دینی ادارو سرا دینی مدرسو سرا تعاون کوا امداد کوا دا دی ملا تھڑ جوڑ شا مخالف ام جوڑے گا دا علماء اولیاء اللہ دا دا اللہ دوستان دی اللہ بدا خپل دوستان جنت تبوزی دوزخ تنا عوام پاتی شدی بچرتزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احبا بندہ با آغا چا سرائی چی چا سر محبت وی تو الحمدللہ زمان دا علاقے پختانا دا عالمان سرمین محبت کی نکا عالمان دا علم دا برکت اللہ جنت تبوزی دا عوام دا عالمان دا من محبت دا وجب اللہ جنت تبوزی اللہ پاک تے استاسو دا درس و تدریس و دینی خدمات پخپل دربار کی قبول کی او دا دے فیض او برکت غیر چاپیر طول علاقیت دے اللہ نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین